پلانی مړلې پلانی ټیمې جنازه ده ته پلانی په ځای باندې ستا نوم به ولګي یا به زما نوم لګي یاره هغه پلانی مړلې مړلې جنازه کوم پلانی ځای کې جنازه راشي څه ټیم جنازه هلته جنازه قبر ته کوز نیکیانو له زور ورکوي هوښیار انسان هغه دی چې د دې ژوند نه فایده واخلي مختصر ژوند دی نن یا سبا به تېر شو نن یا سبا به زما ستا مبارک کې میسیج خور شي لکه پلانی مړلی پلانی ټیمې جنازه ده میسیج راځي موږ ته اوس که نه راځي پلانی مړلی پلانی ټیمې جنازه ده ته پلانی په ځای باندې ستا نوم به ولګي یا به زما نوم لګي یاره هغه پلانی مړلی مړلی جنازه کوم پلانی ځای کې جنازه راشي څه ټیم جنازه هلته جنازه قبر ته کوز کړي خبره ختمه شو دا په موته باندې به راشي او په دې کال کې خو بېشماره خلک مړه شو علما پکې بېشماره مړه شو نیکان خلک پکې مړه شو درانه درانه مشران پکې مړه شو ښه دینداره خلک پکې مړه شو لاړو دا ما ورته څه پاڼه خو نه راوړي چې موږ پراته یو دلته ریډۍ مې لګولې کوشش کوئ فاستبقوا الخیرات الله وی د خیر په کارونو کې دیو بل نه مخکې شي مقابله وکړئ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او همدغه د خیر په کارونو کې مقابله کوونکي د یو بل سره مقابلې کوي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الله وی د یو بل نه مخکې شي د الله مغفرت ته د یو بل سره مقابله وکړئ وجنة عرضها السماوات والأرض او هغه جنت طرف ته مقابله وکړي هغې طرف ته منډه ووایي چې د هغې پلنوالی د ځمکې او د اسمانونو د پلنوالي په اندازه باندې دی موسی علیه السلام الله ورسره د ملاقات ټیم یې ښودی که نه چې ته به راشي چېرته کویتور ته که نه د وخت نه مخکې لاړ الله اکبر موسی علیہ السلام دغه وخت نه څه شو مخکې لاړ الله ورته موسی مخکې راغلی وختي راغلی هغه ورته وعجلت الیک ربي لترضا یا الله تادي مې وکړه چې ته رانه راضي شې د دې دپاره مې تادي وکړه یو څو ورځې مخکې لاړ وعجلت الیک ربي لترضا یا الله تادي مې وکړه په نیکیانو کې خلک تادي کوي سبا بل سبا څوک نه کوي سبا تلېږي سبا په خاورو کې پروت دی دا اوس چې کوم وخت دی دا نیکیان وخت دی تېر شوی دی سبا د پته نه لګي اوس تا سره وخت شته محنت وکړئ کوشش وکړئ چې دا کوم ګواهان موږ ذکر کړي چې د ستا دپاره ګواهي وکړي په نیک عمل کې تادي هسې یو مثال به د ذکر کوم په صحیح بخاري کې دا روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه مثال واله عقبه رضی الله عنه وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مې په مسجد نبوي کې مونځ وکړو د مازدیګر مونځ وی چې څنګه سلام وګرځو پاسېدو د پیغمبر دا طریقه نه وه خو په دغه ورځ چې څنګه د مازدیګر مونځ وکړو او سلام یې وګرځو فتخطى رقاب الناس د خلکو به دې سټونو باندې واوړېدو او د خپلو بیبیانو کوټې ته لاړ ففزع الناس من سرعته صحابه کرامو غریبانو یو بل ته وکړو دا څه خبره ده څه مسله ده او خو پیغمبر سره ډېر محبت وکړه ډېر شوق و چې موږ دا خبره معلومه کړو څه چل دی دې کې پیغمبر راووتو د ځان نه ورته خبره واضح کړو پته و چې ټول په تعجب کې زه خو داسې کار نه کوم وی ذکرت شیئا من تبر عندنا فکرهت ان یحبسني فامرت بقسمته سره زر پراته و په کور کې سمامولی سره زر په کور کې پراته و هغه دغه ټیم کې ما ته رایاد شو سلام چې مې وګرځو نو منډه مې کړه ما چې را تقسیم کې غریبانانو لی ورکړي ګوره دومره صبر یې ورته ونه کړو چې رازکارو کې بیا ورشي ځکه چې د مرګ څه پته لګي پیغمبر ذهن ته خبره راغله چې کور کې هغه سامان پروت دی اذکار پاتې مخکې لاړ هلته بیبیانو ته وي دا ګوره په غریبانانو تقسیم کوي دومره یې ورکوي پلاني له ورکوي بیا جومات ته راووت دې ته وایي نیکیانو ته مخکې کېده نیکیانو کې مقابله دی یو بل سره
په دې کې مقابلې مه کوئ ځکه سلف صالحینو به څه وي او امام حسن بصري رحمه الله نه دا قول نقل دی وایي چې څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي د دنیا راواله او د خپلو وله راواچوه او دا ورته ووایه چې زه دومره سپک نه یم چې چا سره دنیا کې مقابلې کوم زه مقابلې په دین کې کوم دا نه چې د سره ښایسته ګاډی زه د دې نه ښایسته عالم د سره ښایسته کور دی زه دې نه ښایسته جوړم دی مشهور دی زه ډېر مشهور وم د سره لباس ډېر دی زه دې نه هم ډېر وم دا پرېږدې دا کیسې دا سړی د الله په بندګۍ کې تکړه دی زه د نه مخکې کېږم د دې سړي سره علم ډېر دی زه د دې نه علم نه هم زیات وم دا سړی قرآن ډېر مزیدار وایي یاره زه کوشش کوم چې د دې نه هم مزیدار ویم دا سړی ډېر تقوادار دی زه هم په تقوا کې مخکې کېږم په دې کې محنت او کوشش پکار دی نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په دین کې د مقابلې کولو او الله دې زموږ کوتاهیانې موږ ته معاف کړي او د قیامت په ورځ دې الله سبحانه وتعالی موږ ته هره سخته اسانه کړي او الله سبحانه وتعالی دې دغه ګواهان چې ګواهي به ورکوي الله دې زموږ دپاره ګواهان کړي او الله دې په موږ باندې نه ګواهان کوي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ مشرانو کشرانو ټول باندې خپل خاص رحم وکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين